افغانستان هغه هیواد چې په خپله غېږه کې لویه پانګه لري خو وګړي بیا هم په فقر کې ژوند کوي. کانونه د افغانستان مهمه او لویه شتمني ګڼل کیږي چې ارزښت یې شاوخوا 2 تریلیونه ډالر اټکل شوی ده. د افغانستان تیرو حکومتونو د دغو کانونو د کیندلو لپاره له یو شمېر کورني او بهرني شرکتونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي، خو څرګندې پایلې نه درلودې. بل لور ته په تیرو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کېدل او له هیواد څخه بهر قاچاقېدل. د افغانستان کانونه او یو شمېر نور موضوعات به په اوسنۍ خپرونه کې د افغانستان د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور سره وڅېړو. ښاغلی وزیر ستړی مه شئ، سجود په خیر راغلی. خیر راغلی، خوشحاله اوسئ. راځئ چې پیل یې د هغه وروستۍ هوکړې نه وکړو چې د لوګر ولایت مسعینک دی. آیا دغه قرارداد یو ځل بیا چینایانو ته یا چینایي کمپنیو ته ورکړل شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید النبیین وعلى آله و اصحابه اجمعین. ډېره مننه کوم چې ما ته په خپله برنامه کې وخت راکړ تر څو چې خپلو هیوادوالو سره د معادنو په هکله باندې معلومات شریک کړو. مس عینک د افغانستان لویه سرمایه ګڼل کیږي. د ټول افغان ولس ګډه پانګه ده. په معدنیاتو د افغانستان کې د افغانستان ټول ولس شرکت لري. هغه که پښتون ده، که تاجک ده، که هزاره ده، که پشهیي ده، که ازبک ده، که ترکمن ده، ټول قومونه، که خان ده، که غریب ده، که نر ده، که ښځه ده، په هر برخه د معدنیاتو کې شرکت لري او د معدنیاتو مالکین دي. یو دوم په خصوص د دې معدن د عینکې تېره هفته دې جمعې پر ورځ نه د بلې جمعې ورځ د ما په عینک کې مس عینک په معدن کې زه وم او ورځ مې هلته تېره کړه. تفصیلي دغه برخې ما وکتلې. مس عینک 2 برخې لري. یو معدن مرکزي د عینک ده، یو معدن غربي د عینک ده. د دې قرارداد د چین یو لوی کمپنۍ سره شوی او اوس فلحال هغو څه تاسیسات هم جوړ کړي دي. هملته په وسایلو وسایط هم پراته دي، خو متاسفانه چې کوم ژمنې چې دوی کړي په قرارداد کې هغو باندې عمل نه ده شوی د چین خوا. د چین لخوا بله اول خو په دې نفس قرارداد کې هم ډېرې ستونزې شته. تېره اداره تاسو ته معلومه وه چې قراردادونه ټول له فساد نه ډک وو. اکثره قراردادونه به په دوبۍ کې ترسره کېدل او شخصي جیبونو ته به یو څه پیسې لاړې او د ملت لویه پانګه به یو چا ته په قرارداد ورکړه شوه. د هغه سره سره بیا هم کومې ژمنې چې طرف چینایي کړي دي په هغو باندې عمل نه ده شوی. هغو څو بانې درلودې. مثلا اوله بانه یې دا درلوده چې د موږ د کمپنۍ مشران نشي کولی چې افغانستان ته راشي، د ویزې ستونزه لري. ما په همغه ځای کې د دوی خاص نماینده دلته رحیمي په نوم باندې هغه ته ما ویلې چې له دې سبا نه زه د دې تاسو ته اطمینان درکوم چې په میدان وايي د کابل کې به د تاسو مېلمنو ته ویزې صادریږي. او زه به له محترم وزیر خارجه صاحب سره په دې هکله خبره کوم او په دې متیقن وم چې د موږ له طرف نه به هېڅ مانع نه وي. دا یو. دوم مانع د دوی د ناکار دا بیانوو چې دلته تاریخي آثار موندل شوي. د بودایي 2.5 کاله مخکې څه آثار هلته موندل شوي، خو دا بانه هم دوی بې ځایه وه. ځکه ما ټول تاسیسات وکتل، د آثارو ځایونه مې وکتل. دوی کار چې کوي او قرارداد شوی ده په مرکزي برخه د مس عینکې ده، غربي یې ترېنه جدا ده. او مرکزي برخه د مس عینک هغه 4 جانب لري، د غر، شرق، غرب، جنوب، شمال. د دې غربي برخه هېڅ مشکل نه لري، جنوب هم مشکل نه لري، شمال مشکل نه لري. فقط د شرق په خوا کې دلته آثار قدیمه موندل شوي دي د بودایانو او هغه آثار بیا 2 قسمه دي. یو داسې آثار دي چې هغه نقلېدای شي او نقل شوي دي ډېره حده پورې. د بودایانو مجسمې دي، د بوتانو یې تر ډېره حده ملي میوزیم ته راوړل شوي
او دلته یو عارضي موزیم جوړ شوی د لرې 100 کیلومتره کې څه هلته نقل شوي یو څه پاتې دي هغه ما وکتل زه ورغلم هغه مجسمې مکملې نه دي د بودایي د بوت پوښه پرته ده او یا سر پروته هغه منقولي شیان دي هغه هم لیجن بشتدی شي اخري چې پاتې کېږي په شرقي جانب د غره کې څه لکه هغه موږ تاسې هغه ورته وایي آثار د کلا چې ورانه شي هغه رسم الدار په عربي کې ورته وایي موږ تاسې کنډوالي ورته وایو داسې د کورونو نښې پاتې دي نو هغه د ما په خیال سره ډېر مانع نه دی ځکه دا 3 خواوې مکمل هغه دي او بل کولی شو چې هغه هم انتقال شي د ما له وزیر صاحب د کلتور سره خیرخوا صاحب سره په دې خبره وکړه موږ کولی شو یو کوټه ده د هغې 1 ګز 1.5 ګز دا تیږې دي داسې دیوالونه یې ښکاري موږ کولی شو چې په د یو کوټې مکمل دا تیږې جدا نقل کړو یو لرې ځای کې په همدغه رقم سره بیا کېږو بل ځای داسې یو ښارګوټی دغه جوړ کړو ځکه دا موږ لوی ملي پانګه دوی دا بهانه ورته جوړ کړی چې له دې نه اوس استفاده نشي کېدی او بل ما تاسو ته عرض وکړ چې دا 3 خواوو کې مکمل کار کېدی شي دا 2 ستونزه دي دوی 3 ستونزه دوی دا ویلې چې موږ دلته که پروسس کوو دوی په قرارداد کې چې مهمه ګټې د افغانستان د غدا ده چې پروسس دلته وشي دننه په افغانستان دلته همدلته په همدې مثال اکثر نږدې دوی د پروسس کارخانه جوړه کړي یو او بل د حرارتي برق فابریکه جوړه کړي چې هغه 400 میګاواټ برق به صادري دا دوی په قرارداد کې لیکل شوي او دغه برق ډېر ولایتونو ته ورکوي او بل دا چې ریل ګاډۍ پټۍ به جوړي سړک به جوړي نو یو خو ما دا ورته ویلې چې په مس عینک په خود یې مس عینک باندې کار نشي کېدل چې مانع نو دا نور خارجي تاسو کوم ژمنې کړي په دې خو عمل کړی وو مثلا تاسو پټۍ جوړولو باندې د سړک جوړولو باندې حرارتي فابریکه جوړول هغه ډېر زیات وخت غواړي او همدارنګه د پروسس په فابریکه باندې تاسو باید کار کړی وای نو دوی یې دا موږ ته اوس نه معلومیږي چې موږ پروسس دلته وکړو که نه دوی داسې یو بهانه جوړه کړې ده چې دوی له دې نه ځان باسي چې پروسس دلته ونه کړي یعنې دا خام مواد ځینې انتقال کړي ښکلي هېواد کې دي او مواد انتقال کړي کراچۍ ته یوسي او کراچۍ کې به پروسس وکړي نو دا د افغانستان لپاره ډېر لوی تاوان ده یعنې تاسو اجازه ورکوئ چې دوی پروسس په دې کې ځکه دا په قرارداد کې چې زه تاسو ته عرض کوم چې یو معنی د دوی ویزه وه هغه همدې چې کوم ورته ویلې 2 معنی آثار قدیمه وو د دې لپاره موږ بالکل لاره جوړو یعنې په 1 هفته کې موږ د دې هغه ورته کوو چې داسې یو معنی دوی کوي لکه ما درته ویلي چې اصلي آثار نقل شوي دي او یا نقل کېدی شي هغه مشکل نشته دا 2 معنی 3 معنی دوی چې ویلې هغه دا و چې موږ دلته پروسس د مس عینک کوو نو دا دې باندې اوبه تویږي چې دا پروسس په وخت کې په کارخانه باندې اوبه تېر تویږي او دغه اوبه بیا دومره زهر آلوده کېږي که چېرته ځمکې ته کت هغه خو ځمکې ته ننوځي نو د لوګر اوبه او د کابل اوبه دا ټول زهر آلوده کېږي نو د دې لپاره یو بل ماده پکار ده یو بل معدني مواد پکار دي او سره ګډېږي هغه معدني مواد وایي موږ ته د تېرو حکومت ژمنه کړې چې موږ یې درکوو یعنې هغه په موږ باندې دي خو دا تر اوسه پورې ما دا په څومره قرارداد چې ما کتلی ده دا ژمنه ما نه ده پکې پیدا کړې دا به دوی سره په موږ څېړو چې کوم ځای کې دا ژمن تاثیر شوی یو دوم دا ده چې دوی داسې وایي چې دغه مواد 2 ځایه شته یو په سیالکوټ دی پاکستان کې شته او بل په خانشین دی قندهار کې شته یعنې موږ په خپل ملک کې لرو خانشین دی قندهار کې شته یو غر د په دې کې دا مواد شته نو دا وایي تر اوسه نه ده ثابت چې په خانشین کې په قرارداد کې شته دا شی خو ما قرارداد کې نه کتلي تر اوسه پورې چې ما قرارداد جزئیات لیدل دا د دوی د خولې خبره ده زه به دا دوی نه اثبات غواړم چې چېرته ژمنه شوې نو دوی وایي که چېرته په خانشین د قندهار کې دا مواد وي د معدن وي نو بیا موږ ته اسانه ده 1 ټن موږ له خانشین د قندهار نه په $50 باندې دلته را انتقالوی شو او که چېرته دا مواد په خانشین د قندهار کې نه وي بیا به موږ قرارداد له پاکستان سره کوو مجبورا او له هغې نه په $250 به یې را نقلوو او دا موږ ته ډېر لوی تاوان کوي موږ دې ته دا داسې معلوم دی لکه دې دوی نه وي تیار نو په همدې جمعې په ورځ ما ورته ویلې چې تاسې د هفتې په ورځ راسئ د ما دفتر ته راسئ وزارت ته راسئ زه د خپل د وزارت د سروې ټیم متخصص د سره لیږم د خانشین غره ته دا په یو جمعه کې سره معلوم کړو چې شته که نشته که وو مسله به حل شي که نه وو په هغه باندې هغه ورکړو په دې کې هم دوی ناکام ما ته بیا نه دي راغلي دا یو معنی دا اوس ویزې 2 معنی آثار قدیمه 3 معنی دغه مواد مدني مواد
نو په دې کې خبره دا د بختیار صاحب که چېرته دوی دا پروسس له افغانستان وباسي د موږ دا معدن بیا یو معدن ګرځي یعنې د خاورو تیږه غوندې سې خرڅوی که چېرته پروسس دلته وشي او دوی ته چې دا قرارداد ورکړل شوی ده زه پوهېږم چې په دې ورکړل شوی ده چې دوی پروسس دې چې ذمهواري اخیستې که پروسس د دې سیم د مس عینک په دې کې وشي دا داسې ده موږ لکه 10 کاله چې موږ لرو دا یو معدن په 10 معدنو باندې بدلیږي او له دې سره که پروسس په دې کې وشي نو دوی به مجبور دي حرارتي برق هم بیا نه جوړوي بیا نو دوی مجبور دي ریل ګاډي پټلۍ هم جوړوي یوازې خاوره به دې نه بارې وړي دا ټول شان به بیا دلته موږ ته جوړي پروسس دلته وشي که پروسس ونه شي نو بیا دا خاوره بارې یا موږ لپاره بیا ډېر تاوان دي زه نه په دې باندې یقین نه لرم چې د موږ اسلامي امارت مشران بیا دې ته تیار شي چې په نیم کاله قرارداد باندې موږ دوی سره عمل وکړو په تیر جمهوري نظام کې خو یو قانون د معدن لپاره جوړ شوی اوس هم هغه قانون مری الاجرا دی یعنې هماغه قانون پر اساس تر اوسه پورې لوایح د وزارتو تر هغه حده پورې چې د افغانیت او له اسلامیت سره په ټکر کې واقع نه وي یعنې له ملي منافعو سره او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي نو په هغه باندې موږ عمل کوو هغه موږ زیر نظر نیولي دي او کوم قوانینو مادې که د ملي منافعو سره په ټکر کې یا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې بیا په هغو کې موږ تعدیل راوړو. د دې تر څنګ ما بل یو خبر ولید چې تاسو ځینې کرومایټ تیږې داوطلبۍ ته اچولې وې آیا کوم ځایونو کې وو او چا ته ورکړل شوې؟ وبخئ کرومایټ نه وو نفرایټ وو بهترینه قیمتي تیږه په افغانستان کې نفرایټ ده بلکې په دنیا کې ده دا تاسو په ګوګل کې کتای شئ د دې د هغه اعلی درجه کوالټي شوي د نفرایټ کیلو یې په $2000 ده کیلو په 2000 او که چېرته ادنا درجه وي هغه کیلو په $200 ده دا د دوی جهاني نرخ چې په ګوګل کې اوس هم چلیږي متاسفانه چې دا دومره وخت د نفرایټ قانون ورکړل شوي و ډېر ارزان ورکړل شوي و او هغه آخري نرخ د نفرایټ چې زه وزارت راغلم 1,15,000 افغانۍ باندې و 1,15,000 موږ یو په ننګرهار کې یو کان ورکه وړکی معدن ده هغه هم ورته ورکه په دې کې داوطلبي وسوله نو په داوطلبي کې اول نرخ چې پیش شو د موږ د خپلو تجارانو وطنوالو 3 لکه و بل کس 4 لکه بل کس 8.5 لکه داسې تر دې پورې وختل نو په دې داوطلبي کې تر اخر ته 10 لکه پورې وختل بل کس په 10.5 لکه باندې ونیو 1,50,000 باندې هماغه د ګوشتي ولسوالۍ په ننګرهار کې نه ګوشتي کې نه دا ننګرهار کې بل ځای کې دا تقریبا کمزوري هغه و دا بیا د سې شنبې پر ورځ موږ یو بل اعلان ته ورکړ هغه 18,70,000 لاړ هغه هم نفرایټ هغه 18,70,000 دا سبا ورځ باندې که تاسې هغه راشي تلویزیون سبا ته موږ بیا یو وړو معدن هغه لرو او دا ډېر قوي اوچت هغه یې د کوالټي اوچته ده شاید چې دا له دې نه ډېر پورته لاړ شي نو اوس موږ فلحال نرخ د نفرایټ په 18,70,000 یو او په دې باندې موږ ګورئ چې موږ هېوادوال پوه شي دا مو سره کړي چې تاسې دا حق نه لرئ چې تاسې به ګل پکې ټولوئ تاسې به اعلی ادنا او سات چې سره وځي ټول به له مخې سره تلي داسې نشي کېدای چې دوی پکې هغه اعلی وګوري او نور پرېږدي دلته بعضې هېوادوالو ته دا تشویش پیدا کېږي چې دا 18,70,000 یو چا ونیو هغه به پکې هغه خپل په دې کې دوغومره تیږه دا خپله تجاران وایي چې په یو ځای کې ایښې وه په یو نمایش کې ایښې وه لاندې ورسره لیکلي $3 میلیونه دا یو څپک تیږه نو داسې یو تیږه پکې پیدا کېږي نو که چېرته دوی داسې خپله ګل واخلي نو بیا خو یو ټن هم نه برابرېږي موږ ته دا به خام ځي که دا هم پروسس کېږي دلته خبره درته کوم نو دلته موږ دا شرط ته ګوره چې تجار سره موږ دا لیکلي دي په قرارداد کې چې اعلی ادنا او سات ټول بل مخې وړي یو دوم دا چې استخراج به د دې په فني طریقه سره کوي دوه دریم دا ده چې د دې استخراج به په ډېر سرعت سره کوي داسې به نه کوي چې وخت پرې تېروي نو دا ټول شیان موږ په نظر کې ورسره نیولي او بله دا پوښتنه چې تا وکړه چې پروسس به دلته کوي دلته د پروسس فابریکې په ننګرهار کې جوړې دي بعضې داسې تجارت موږ لرو هېوادوال چې هغوی خپل د پروسس فابریکې دلته جوړي اکثر پروسس به دلته کېږي خو له دې نه پخوا خو ډېر زیات په ټنو باندې ډېر ارزانه ته خارج ته هغه کېده اوس یو ستونزې سره موږ مخامخ هغه دا چې پخوا خلکو نفرایټ ایستلي دي بې قرارداده په غلا یې ایستلي دي هغه بیا تجارانو اخیستي دي نو اوس چونکې الحمدلله حاکمیت ملي دی افغانستان عاده سوی دوی لار نه لري دې چې دا خارج ته قاچاق ایستي اوس مجبور دي موږ ته مراجعه کوي
موږ ته چې راشي اوس موږ ورسره په ستونزه کې یو دې ته که وګورو چې موږ نرخ هغه د 18 شپېتو زرو ته ختلی موږ ورته وایو چې په ټن دا راکړه هغه دوی خو ډېر تیارېږي نه له بلې خوا دوی پخواني نرخ ته ګوري چې 1,15,000 هغه موږ نه ورسره یو جنجال کې یو نو کوشش کوو چې لاره د حل ورته پیدا کړو چې دوی هم متضرر نه شي او دا شی هم ده چې اسانه وي. بله مهمه خبره په دې کې دا ده چې دغه فکر موږ ونه کړو چې ټوله ګټه حکومت وکړي. دا تجاران چې کومه ګټه د معدنیات کوي دا د ټول افغانستان ګټه ده ځکه په دې معدن کې څومره کسان کار کوي دا د موږ تاسو خپل هیوادوال دي یعنې دا په نظر کې نیولي ورته او صادرات چې کېږي دا پیسه بیرته را روان دلته موږ یوازینی پشتوانه د افغانۍ لپاره چې لرو د موږ خپل معدنیات دي او هغه معدنیات دومره زیات اندازه باندې قیمت لري چې د ما زه چې خپل دا لږ وخت چې ما څېړنه کړې شاید چې په دنیا کې ډېر کم بل داسې هېواد دي چې لکه افغانستان چې څو معدنیات لري یعنې غني ترین هېواد په ټول نړۍ کې افغانستان ده الحمدلله. په تېرو کلونو کې په ډېرو ځایو کې قاچاق کېدل په قاچاقي توګه باندې کیندل کېدل غیر مسلکي توګه باندې کیندل کېدل او بهر قاچاق کېدل د قاچاقو د مخنیوي دپاره څومره تدابیر نیولي او راتګ د اسلامي امارت سره افغانستان کې چې کله د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم سو یو لوی نعمت د الله جل وعلا حاکمیت ملي اعاده کول د افغانستان اوس د افغانستان حاکمیت ملي داسې اعاده شوی چې د افغانستان له شرق نه تر غربه له جنوبه تر شماله یو جای داسې نشته چې هغه لاندې له سلطې د امارت اسلامي نه ده. هیڅ چېرته څوک نشي کولی چې په غیر قانوني طور سره دوی استخراج وکړي چېرته استخراج کوي نیول کېږي حتی که زه درته وایم چې پرون بل ورځ یو ځای ما یو ګروپ ولیږه خپل متخصصین مې ولیږل یو چا وویل چې دلته هغه ده یو معدن ده نو تفاهم مې نه و کړی د هغه ولایت له والي له قومندان مې سره داسې مې ویل مالزه خو د موږ هغه سته دوی هغه څنګه ورسېدل په یو ساعت کې هغه ګیر سول ونیول سول ما بیرته دا موږ د لیکلي وایي تاسو رالیږلي یاره خو موږ سره تفاهم کړی و بیا چې پوه د وزارت خلک بیرته اجازه ورکړه نو زه د موږ ملګري خو هغه سول لږ تکلیف سو خوشحاله په دې سوم چې الحمدلله د موږ امنیتي ځواکونه دومره فعال دي او دومره بیدار دي چې په یو ساعت کې دستي ورسېدلي چې تا دلته شکنده نه کوي. نو یو دوم خبره دا ده که چېرته د شپې کوي څوک یې کوي خو زموږ تاسې هېواد خو ډېر پراخه هېواد ده داسې وړوکی هېواد نه ده لکه بعضې واړه هېوادونه 5 میلیونه 6 میلیونه نفوس لري 10 میلیونه تر 40 میلیونه موږ نفوس لرو الحمدلله او ډېر لوی جغرافیا لرو کېدای شي بعضې هېوادوال دې موږ داسې کورې د غره څنګ سره یا هلته لنډو سره معدن وي او د شپې لاسې راویباسي خو هغه هم بیا دوی په قاچاق پسې نه سړی ما تاسو ته عرض وکړ چې اوس موږ سره که تاسې کومه ورځ راسئ وزارت ته داسې ډېرې زیاتې عریضې پرتې دي چې کرومایټ یې ایستلي دي او دا نفرایټ یې ایستلي دي او موږ ته عریضې کړي دي چې اوس اجازه راکړئ موږ څنګه او لاجبر یې ایستلي دي نو که بهر صادرېږي هغه به د موږ په امر او د محصول سره به صادرېږي داسې نشي صادرېدی او د دې عواید بیا دا تکرارا وایم چې ګورئ دا ضرور نه دی چې دا ټول بیت المال او بانک ته لاړ شي چې افغانستان ته د افغانستان نه صادر سول او پانګه بیرته افغانستان ته راغله که د تجار جب ته لاړه که د عام خلکو لاړه دا د موږ تاسې خپله پانګه ده. یعنې په ټوله کې د دغه تیږو او مساینک تر څنګ نور معدنیات هم په پلان کې لرئ چې یا داوطلبۍ ته ورکړئ یا هم چا سره قرارداد وشي؟ فی الحاله موږ په دې وړو هغه باندې یو مصروف یو په وړو معدنیاتو باندې چې اما لنډمهاله کې چې عایدات هغه ته معدن کوچک وایي دا یو معدن بزرګ دي دوه هغه موږ لرو خاندان لرو په دې کې یو ته معدن بزرګ وایي لکه میش عینک غوندې لکه اجیګک غوندې لکه پروژه دریای آمو او یا لکه د غوریانو کې د اوسپنې کان ده یا په غور کې صرف هغه د معدن ډېر زیات لوی لوی معدنونه موږ لرو دې ته معدن بزرګ وایي دا یو هغه لري یو مساحت لري چې څومره مساحت ګمان مې کوي چې د 100 هغه نه هکتار ځمکه نه اضافه شي هغه بزرګ راځي دغه نه کم بیا کوچک راځي یو دوم دا ده چې د معادن کوچک چې د واړه معادن دي د دې اختیار په قانون کې د وزیر د معدن سره ده یعنی وزیر د معدن کولی شي چې معدن کوچک یا وړوکی معدن په خپل حکم باندې یو چاته ورکړي خو دغه صلاحیت ما خپل ځان سلب کړی زه چې اول راغلی ما دا ویلي دي چې داسې یو میکانیزم ښودلی ده او دا میکانیزم د تاسې له لورې د ټولو هېوادوالو ته رسوم هغه دا ده چې اول چې کوم ځای کې یو معدن
هغه به له دوه حالو خالي نه وي. یا به د هغه سروې مخکې سوي وي ثابت معدن وي او یا به یو درک چا رایستلی چې دې کې څه شته. که چېرته ثابت معدن وي نو د هغه بیا موږ دا هغه پرې کوو تخنیکي کسان یې موږ ورځي ګوري او دلته مجلس پرې کوو چې آیا دا موږ داوطلبي ته وړاندې کړو وړاندې نه کړو. که چېرته چې موږ په دې باندې مشوره راشي چې په دې کې ګټه ده چې دغه معدن موږ داوطلبي ته وړاندې کړو نو دوم پس له سروې د ثابتوالي نه بیا دوم خبره دی موږ اعلان نه مخکې به اعلان کېده په سایټ د تنادي وزارت کې کېده. زه چې راغلی ما دا شرط لګولی دی چې له ملي تلویزیون نه له ملي رادیو نه د شریعت اخبار نه او د سایټ د وزارت نه له دې څلورو واړو نه به اعلان خپرېږي چې موږ دغه میدان داوطلبي ته ورکوو. یو دوم دا دی چې پخوا به دا اعلان 15 ورځې و. ما دا اعلان تر 1520 ورځو غځولی. 15-20 ورځې باید دا اعلان مسلسل تیر شي ځکه چې موږ هېوادوال په غرو کې مو اوسېږي لرې ځای کې اوسېږي تر څو پورې خارج کې اوسېږي چې دوی دې ته آمادګي پیدا کړي چې دوی خپل درخواست جمع کړي. درېیمه درجه دا ده چې درخواستونه جمع کېږي. درخواستونه چې کله جمع شول د هغه نه وروسته بیا د دوی نه پروپوزل غوښتل کېږي. دوی چې پروپوزل وړاندې کړي هر سړی خپل پروپوزل وړاندې کوي. مثلا اوس د موږ غالبا چې دا سبا به کوم یو هغه د معدن ده وړکی معدن دې ته تقریبا داسې یو معدن ده چې 2500 پروپوزل ورته جمع شوي دي درخواستونه یو معدن لپاره هغه د نفرایټ ده. او دا پروپوزل لپاره بیا موږ یو هیئت د متخصصینو د مسلکي کسانو داسې کسان چې هغه د ډاکټورا په کچه باندې تعلیم یافته خلک دي او د ماستري دي د خپل وزارت نو هغه نه یو هیئت جوړ کړی ده چې قوي هیئت ده هغه ورته کینی له یو پلو نه د پروپوزل ګوري. پروپوزل ډېر اوږد ده. د پخوانی سیستم د اگر ښه سیستم ده د ما هغه دا ده چې لږ رالنډ کړو یو 50 که 55 صفحې ده دا کتل کېږي. په دې کې ټول شیان شته. مثلا تا درخواست کړی د زدا معدن باسم نو هلته یو ماده ده چې محیط زیست لپاره به ته څه کوې ځکه د دې د استخراج محیط زیست لپاره تاواني ده د هغه لپاره ته حل لاره کړې. مثلا دا د استخراج په کومه طریقه کوي دا ده فني کسان باندې به کوي به نه کوي تاسو به انجینران نه کوي او سرمایه ګزاري به دي کې ته څومره کوي او وروسته د معدن چې د دې پروسس بدلته کوي که به دې باندې کوي او د دې انتقال په څه رقم سره کوي. ډېر زیات سوالونه دي جوابات یې پکې او مثلا داسې مسلسل هغه دې پکې ټول تشویشونه دي موږ چې لرو د ملت هغه ټول دلته جایز یو شمېر معدنیات نو په دې کې زه د خپل خبره پوره کوم چې کله د پروپوزل هغه کېږي بیا آخر نمرې ورکول کېږي. کمه نمره د موږ د کامیابي په پروپوزل کې 60 نمرې ده. چا چې 60 نمرې یې وړې نو هغه داوطلبي کې شریک کېدای شي. 60 نمرې چا د بل ورځ چا واخیسته د شپږ اتیا نمرې وړې وې د 18,000 معدن و د دې نمرو په اساس باندې دا بیا داوطلبي ته. درېیمه مرحله دې موږ بیا داوطلبي ده. داوطلبي کې بیا ما خپله دا کړي دي چې هغه میډیا به وي او هیئت رهبري د ټول وزارت به وي تجاران به هم ناست دي دوی ته موږ بیا استعلام ورکو هر سړی خپل هغه قیمت لیکي نوم لیکي هغه لیکي قیمت لیکي دا استعلامونه چې موږ راسي بیا وروسته ښکاره ورته وایي چې په دې ټول استعلامونو کې د فلاني جګ قیمت له دې نه څوک جګ اخلي څومره چې جګ لاړ په همغه جګ بیا په دې کې موږ 5% د سرمایه ګزاري چې دوی لیکلي دي هغه موږ ډالر ته اخلو چې بانک کې کېږدي دا 3 لکه لیکل شوي دي خو دا پرون ما ورته 3 لکه زیات دي دا 55,000 یا 80,000 یا 50,000 ډالر راځي دا دوی په تور د تضمین باندې استي هم دلته جمع کوي بیا وروسته دوی بیا کار شروع کوي. سمه ده. یو شمېر معدنیات چې هغه مقیم ګڼل کېږي یعنی اجازه نشته د ویستلو لکه لیتیم ده دا شیان په پام کې نیول کېږي. اوس هر څه په پام کې دي هر هغه معدن چې هغه د موږ تاسو لپاره حیاتي هغې کې به ډېر زیات غور کېږي موږ نشو کولی چې هر چا ته معدن داسې ورکړو. بله مننه کوم راځئ که د معدنیاتو نه خواته لاړ شو لږ سیاسي بحث فکر کوم معدنیاتو په اړه باندې همدومره به د لیدونکو لپاره بس وي او یو مهمه خبره د معدنیاتو ګوره دا ده اوس دا به زه راسیره کوم چې موږ دا هېوادوال لکه په تشویش کې دي چې فقر روانه ده دومره زیات عواید موږ اوس فلحال معدنیات کوچک نه لرو. پرون یو مثال درته وایم پرون 58,900 ټنه سنگ زغال تیار استخراج شوي وو د یو تجار و 9,50,000 تقریبا داسې وبولس 9,50,000 نو دا په 200 افغانۍ باندې موږ ټن ورکوو نو 200 افغانۍ ضرب 9,50,000 کا چې څومره کېږي غالبا چې دا تقریبا
130 میلیونه افغانۍ کېږي. بېګا یې تلیفون راته وکړ چې دا که زه خپل حساب نه د وزارت حساب ته نقل کړم دا صحیح ده او که فزیکي یې سمه نقل یې کړم. بل د ما په میز باندې پروت ده چې یو کس د معدن د زغالو غوښتنه کړې ده چې دا هلته ایستل شوي دي 1,00,000 ټنه 1,00,000 ټنه په 200 افغانۍ باندې نو دا تقریبا 200 لکه افغانۍ کېږي. دا د یو کس موږ د ملي تجار چې هغه خریداري کوي او داخلي او په ورځ کې دا د سنګ زغال نه چې موږ ته راځي په ورځ کې تقریبا په جمعه کې 130 میلیونه راځي. خو دا د ما هغه پخواني متخصصین دلته چې شته دي تېر نظام پاتې دي هغه ما ته ویلي چې دا اوس هم کم دي دا باید په ورځ کې 40 میلیونه 50 میلیونه تنه د سنګ زغال شي. نو د دې دا عواید موږ لرو. اوس په حال نفرایټ کورمایټ مالګه سنگ زغال دغه وړ هغه چې دي دا موږ ورکوو بیخي ډېر زیات عواید دي الحمدلله. زه ملت ته دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله چې دا حالت به بدلیږي او موږ ډېر غني ملک وکړو خدای کوه. مننه کوم. څو پوښتنې نور لرم. تاسو په دې مذاکراتو کې مخکښ غړی وئ د اسلامي امارت او په دې خبرو کې هم ډېر زیات بوخت وئ مصروف وئ معلومات هم در سره شته دی چې اوله پوښتنه دا ده چې اسلامي امارت په راتګ سره نړۍ ولې تر اوسه پورې امارت په رسمیت نه پېژني؟ اول خو زه بختیار صاحب دا وایم چې دا پوښتنه باید نړۍ وشي چې تاسې ولې غیر عادلانه هغوی یو دلیل وړاندې کوي وایي هغه تعهدات چې ترسره شوي وو هغه نه دي عملي شوي. مکمل تعهدات عملي شوي دي دوی نه دي عملي کړي. دوی د ما په خیال چې تاسو سوال ما ته متوجه کړم چې نړۍ ولې افغانستان اسلامي امارت په رسمي نه پېژني. اول خو زه هم چې انشاءالله ډېر زر به یې وپېژني انشاءالله دوی به مجبوري دا به پېژني. یو دومره خبره دا ده چې امریکا چې په د ناټو په سر کې واقع وه او ورسره یې ملګري متحدین یې 48 ملکه دا مستقیما بیرغونه په افغانستان کې پورته کړي وو او دلته سیاسي موجودیت نظامی موجودیت ظالمانه موجودیت اشغالګر موجودیت په افغانستان کې درلود. دوی 20 کاله په افغانانو باندې سخت ظلمونه وکړل. موږ تاسې هر څه دي موږ تاسې په مخ کې تېر شوي دي. د دوی د بمونو مور استعمال کړه 52 ډوله تیارې بې پیلوټه تیارې د شپې چاپې بمونه هر څه وکړل او د دوی په میلیاردونو تریلیونونو روپۍ دلته ډالر مصرف شول ډېر زیات مړه شول. نو دوی خپله یوه ستونزه لري سیاسي ستونزه لري هغه دا ده چې دوی ملتونو ته جواب نه لري. ملتونو ته اوس دا جواب نه لري چې دا 20 کاله دي دا ظلمونه پرې کول او اوس بیا یو دم تا سیاست بدل کړو. دوی به دا سیاست بدلوي کرا به بدلوي او جرأت سیاسي نه لري چې یو دم ووایي چې موږ غلط شوي وو او موږ ظلم کړی وو. دوی ته ښه ثابته ده چې د افغانستان اسلامي امارت دا یو داسې جوړښت ده چې افغانستان ته متحد دوی په شا موږ ته ویلي دي په شا موږ ته بالکل اعتراف کړی ده چې موږ په دې ته رسېدلي یو چې د افغانستان اصلي غمخوار تاسې اصلي متحد تاسې د افغانستان جوړښت تاسې غواړئ د افغانستان ملت تاسې سره ده. نو زه هم چې یو سیاسي جرأت دوی باید ولري او دوی لکه په نظامي هغه کې چې ماتې وخوړله نو دې ته ونه درېږي چې په سیاسي ښاغلی وزیر د ناټو امریکا نه وراخوا نور هیوادونه ولې تر اوسه پورې تا ته ښه معلوم ده چې اثر د امریکا ډېر زیات یو شمېر مسایل چې مطرح کېږي چې اسلامي امارت تر اوسه پورې افغان شموله حکومت یا کابینه نه ده رامنځته کړې. افغان شموله 2 تعریف لري. یو تعریف د افغان شموله دا ده چې امریکایان کوي او یا د متحدین کوي. یو افغان شموله حکومت تعریف په واقعیت په حقیقت بنا او موږ تاسې کوو. امریکا چې کوم تعریف لري هغه څه غواړي؟ زه درته وایم د امریکا تعریف د افغان شموله دا ده تاسې کولی شئ ښاغلي خلیلزاد پوښتنه وکړئ. موږ ته 11 نومونه راکړي وو تر 15 پورې وایي دغه کسان راولئ بس افغان شموله ده. نو که دا افغان شموله چې هغه 15 کسان پکې راولو او حقیقت هم دا یي واقعیت هم دا یي چې که هغه 15 کسان موږ راولو نو افغان شموله سو. د دې 15 کسان نومونه اخلئ غواړئ ووایاست که نه؟ د مثال توګه کم به درته واخلم مثلا سیما سمر یې پکې لیکلی وه مثلا د دوستم زوی پکې لیکلی و محقق یې لیکلی و خلیلي لیکلی و عطانور لیکلی و دغسې خلک پکې لیکلي وو. دوی افغان شمول دغه کسانو شاملول افغان شمول دغه خلک بولي. که چېرته دا 11 کسانو باندې دا که راغله بیا افغانستان افغان شمول. یو
دومره خبره دا ده چې عجیبه دا ده چې دغو کسانو ته که چې اوس امریکې ته ورته وایي چې ویزه ورکوي امریکې ته درځېدو ویزه نه ورکوي. یعنې دا خلک د امریکې په قانون کې هم دومره مجرمین دي چې نن ویزه نه ورکوي. ممنوع الدخول دي ممنوع الدخول د امریکې ته. او نور افغانانو ته دلته تیاره دري چې بې پاسپورټه بې ټیکټه او بې تذکرې او بې ویزې راوخېدې تیارې ته چې موږ واشنګټن ته یوسو. خو دې 11 کسانو ته ورته وایي اوس ممنوع دخول. نو خپل امریکې کې ممنوع دخول دي او د موږ لپاره دا 11 یا تر 15 کسان افغان شموله دي. یو دوم به زه د خپل وزارت خبره درته وکړم. بل ورځ ما امضا کوله د وزارت پرسونل چې هغه 558 داخلي وزارت کې کارمندان دي. د دې دا چې ما وکتل یعنې 558 په داخلي وزارت کې موږ کارمندان لرو. په دې کې تاسو یقین وکړئ بختیار صاحب دا د اوس خو زه تر راسو فصل دوحې نه ما ته شاید دا نوې لیدنه وکړه دوحې کې ما ته مجلس سره کړی و. نو راسه هلته ما وزارت ته راسه ویې ګوره او د موږ ټول سیستم هم د حاضري هغه د الکتروني ده هغه به موږ ګورې 5,500 کسان ټول پخواني دي. 8 کسان اتم رسمي شوي نه دي. د افغانستان د اسلامي امارات له راتګ سره افغانان چې راغلي دي نوي 8 کسان دي او 5,500 کسان ټول پخواني دي. نو 5,500 چې ټول پخواني دي په دې کې تاجک ازبک هزاره پښتون ټول شته او 8 کسان موږ پې ګډ سولو. نو خو زه وایم چې افغانستان نظام خو اوس افغان شموله سو ځکه موږ 8 کسان پخوا پکې نه وو اوس موږ هم پکې ور یو ځای سو. نو چې په 5,500 کسانو باندې د معدن او پترولیم وزارت افغان شموله نه ګرځي نو په هغه 11 کسان کې 2 کسان پکې راشي یا یو کس پکې راشي بیا افغان شموله ګرځي. نو دا یو ظالمانه تعریف د افغان شموله د دنیا کوي. بل یو بله مسله دا ده موږ افغان شموله چاته وایي دا خو د دوی تعریف موږ افغان شموله دي چې افغانستان ټول ملت پکې په اهلیت او د تقوا په تناسب سره په تناظر سره دوی پکې موجود دي. هغه 8 کسان چې موږ راغلي وو تاسو یقین وکړئ هغه داسې کسان چې خپله تښتېدلي یعنې وزیر د معدن خپله تښتېدلی موږ نه ورته لاړ سو. اوس هم د ما معاون د ما معین ستانکزی صاحب نورالله ستانکزی صاحب په نوم باندې د لوګر د ولایت معین ده حافظ د قرآن کریم ده او پخوا دلته مقرر شوی ده په خپل کمال سره مقرر شوی ده. زه چې ورته ګورم نیک سړی ده راته ښکاري هغه اوس د ما معین ده. زه چې اول راسم د ما څنګ سره همدای ناست دي. موږ بل معین صاحب ده حاجي ملا محمد عیسی اخوند هغه د قندهار ده. نو موږ په یو ځای باندې خپل تصمیمونه مشورې کوو یعنې هېڅ یو فرق هغه نه احساسوي چې د کوم هغه راغلی ده هر مشوره دې موږ دي اما هغه معین په خپل ځای باندې ناست هغه تښتېدلی نه ده. دغسې موږ ټول د موږ 10 ریاستونه دي په معدن وزارت کې دا ټول چې ما اول وغوښتل دا یو خوا نه شروع ته د کوم ځای د کوم ولایت څومره دکتورا کچه 2 دکتورا موږ لرو اوس په حال موجود دي او 18 کسان د ماستري چې تخصص لري موجود دي 4 کسان دي هغه د لیسانس درجه دي او نورم دغه شی هغه په ورځ باندې حاضر نو د لیسانس درجه خو کاته بخینه دي نو ټول ماستر او دکتورا دي او ټول افغاني کسان د لیسانس دلته مقرر شوي دي. یو څو راستو کې 2-3 کسان کوم مقرر شوي هغه تښتېدلي دي ځای خالی پاتې وي یو کس معرفي شوی. بله برخه دا ده په اسلامي امارت باندې نیوکه په توګه باندې چې مطرح کېږي چې د ښځو تعلیم او کار مسله ده. آیا اسلامي امارت د ښځو تعلیم او کار مسلې په اړه باندې که څه هم دوی ویلي دي اقدام په کله کوي چې دغه نیوکه هم پای ته رسېږي؟ یو خبره درته وکړم بختیار صاحب هر ملک چې آزاد شوی ده تاسې لږ شاته تاریخ ته وګورئ د نور ملکونو یو ملک چې آزاد شوی ده له یو ملک نه آزاد شوی. مثلا پاکستان آزاد شوی ده له برطانیې نه هند آزاد شوی ده له برطانیې نه الجزایر آزاد شوی ده له فرانسې نه یعنی ازادي اکثر ملکونو له یو ملک نه اخیسته او افغانستان 4 میاشتې یا 4.5 میاشتې ازادي له 48 ملکونو نه اخیسته. یعنی د موږ ملک 48 ملکونو برای راست مستقیما اشغال کړی وو او د دې غیر مستقیم ملکونو ته معلوم چې نورم ډېر زیات تقریبا 90 ته رسیږي. موږ ازادي د افغانستان له 48 ملکونو نه زیات ملکونو نه ازادي اخیستې. یو دوم دا چې تاریخ ته تاسې وګورئ یعنی بل داسې ملک چې له 2 ملکونو ازاد موږ له 48 ملکونو یو دوم تاریخ ته وګورئ چې هر ملک چې اول ازاد شي هغه 10 کالم په پښو نه درېږي خو موږ الحمدلله په 3-4 میاشتو کې 2 میاشتو کې دغه شي دغه د زدو تابل اوس په دوحې کې ناست نن دلته سره ناست یعنی دومره لوی پیشرفت چې په 4 میاشتو کېږي. 2 درېیمه خبره دا وه چې امریکانو به ښکاره موږ ته ویلې چې که چېرته موږ ووځو له افغانستانه نو افغانستان به له 2 خبرو سره مخامخ کېږي. یو خانه جنگي به شروع کېږي افغانستان به سوریه جوړېږي
نن ته وګوره دا کنټرول چې افغانستان سوریه څه چې الحمدلله یو ټک پکې نشته. نن زه ورته ناست که ته کوم خبره لرې ماته ووایه چې نن تمام ورځ په ټول افغانستان کې یو ټک سوی ده او یا یو هېوادوال موږ تاسې خدای نخسته زخمي سوی. نو په څلور نیم میاشتو کې دا لاسته راوړنه چې په ټول افغانستان کې یو ټک نه ده سوی او یو موږ ته دا اخطار راکړی اوس چې که چېرته ناټو وځي امریکا وځي له افغانستانه به سوریه جوړ شي. یو دا بچ کېدل دا نو د الله یو لوی انعام ده چې سوی دا لوی راسته راوړنه. دوم به دا یالی چې خانه جنګي به شروع شي. خانه جنګي به شروع شي د افغانانو په منځ کې او افغانستان به تجزیه شي. دومره خبره دا چې افغانستان به تجزیه شي او شمال او جنوب سره اجزا شي. تیار دوی داسې مقدمات جوړ کړي وو داسې اسباب جوړ کړي چې دوی وځي افغانستان ټوټې شي. هر یرغلګر چې له کوم ملک نه وځي هغه کوشش کوي چې هغه ملک کې داسې حالات جوړ شي هغه خلک بیرته په هغو باندې شکر وباسي. لکه شوروي اتحاد چې مات وخوړله ووتل د مجاهدینو په وخت کې خلکو همدا چغې ویلې چې دې نه خو روسیانو حالت ښه و. نو امریکا نه ویل چې یا به افغانستان تجزیه کېږي او یا به دا دواړه مخه ونیول سوه. د دې مخنیوی داسې اسانه کار نه ده. اوس ټولې خبرې هر څه که موږ په دا څلور میاشتې کوو نو دا به زما له انصاف نه لرې خبرې. دا یو برخه دی جواب. دوم دا ده چې په دې څلور میاشتو کې تاسو خبرې اته ولایتونو کې له اول صنف نیولې تر 12 صنف پورې د ټولو د موږ د خویندو د لورانو په مخ باندې مکتبونو دروازې خلاصې دي. مزار کې، په بغلان کې، په بدخشان کې، په هرات کې، په 8-9 ولایتونو کې خلاص دي. نو په یو داسې نشي کېدلی چې موږ داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې یو خوا نه نوې ازادي راغلې له بلې خوا نه د نظامي مشکلات سره مخامخ دي د دنیا هغه نو هر شي ته موږ رسیدګي وکړو. امنیت د اسلامي امارت په غاړه باندې ده، عدالت قایمول چې قضا د غدي په غاړه ده، د اقتصاد ستونزې دوی ته په غاړه دي، د تعلیم ستونزې دوی ته په غاړه دي. دا ټول حل کول په یو ور باندې ځان انصاف لري. اوس زه تاسو ته خبره کوم بختیار صاحب چې په 9 ولایتو کې چې مکتبونه خلاصوي دي دا ډیر سرعت ده. اوس د ښځو د تعلیم نه مخالفت د افغانستان د اسلامي امارت دا به کوي نو په دوه شیو بنا وي. یا به په پالیسي بنا وي یا به د شریعت له نګاه نه مانع وي. که په پالیسي بنا وي نو په دا 9 ولایتو کې ولې خلاص دي؟ پالیسي خو یو پالیسي او که د شریعت مانع وي هغه خو بیا ټوله یوه ده. نو معلوم شو سیاسي ستونزه دا ده چې دلته یو نوې ازادي راغلې ده. له نوې ازادي سره وخت پکار ده. دا چې یو میکانیزم باندې کار روان ده، میکانیزم به جوړیږي چې تعلیم د ښځو به په چوکاټ د شریعت کې او مطابق د دود افغاني د مطابق باندې به د موږ د تاسو خوانې باندې تعلیم ترلاسه کوي. د دې لپاره چې له یوې خوا نه دوی تعلیم ترلاسه کړي له بلې خوا د دوی عزت او عفت دا خوندي وي. او دغه غوښتنه دا تنها د اسلامي امارت د مشرانو نه ده، دا د هر افغان د چې د ما لور د په عزت کې وي، دا د هر افغان د چې هغه د په عفت کې. زه هم هېڅ افغان زه خو دا ګمان نه کوم چې یو افغان دې دا خوښه کړي چې بې عزت او بې عفت د لور یا خور له کوره وځي. نو داسې یو میکانیزم جوړول د ما یقین دی چې دا به منځته راځي او ډېر ژر به راځي او دا مسله حل ده او دې کې باید هغه ونه شي. دوم دا ده چې خصوصي پوهنتونونه تاسو خبرې شي خصوصي پوهنتونونه ټول د موږ د تاسو د خویندو د لورانو په مخ خلاص دی بلې هلته تعلیمات نو ستونزه په کوم ځای کې ده که چېرې د شریعت له نګاه نه ستونزې یا د پالیسي ستونزې نو بیا ولې هغه خلاصېږي دا بل بندېږي. نو معلوم شو چې دلته آمادګي پکار ده. د دې دا یو قسم د دښمن تبلیغات دي چې ډېر هغه مثبت شیانو ته اوس دا پکار خو دا اوس دا باید ویل شي چې په دا 9 ولایتونو کې به دا 4 میاشتو کې څنګه زر دا کار وسو. د یو کورنا لپاره موږ 6 میاشتې مکتب بندوو، د یو لوی تحول لپاره موږ 4-5 میاشتې صبر نشو کولی. انشاءالله ستونزه حل کېږي. بله د کار مسله هم په همدې شکل ده. داسې ملک به تاسې ماته ونه ښیي چې په هر چوک کې د ښځو ولاړې کار دی کوي. هغه ملکونه چې د ښځو ته مکمل ازادي ده هلته هم داسې نه ده چې په هر چوک کې هم ښځه ولاړه د کار کوي. د افغانستان اسلامي امارت چې راغلی د صحت په وزارت کې 100% کې ښځې په کار دي. دا نه تنها چې دوی خپل راغلي کار ته بلکې دوی راغوښتل شوي دي. نو د صحت وزارت د موږ تاسې تنها په کابل کې نه ده، په ټول افغانستان کې ده. په 4 ولایتونو کې، په کلینیکونو کې، په شفاخانو کې، په صحي ادارو کې، په وزارت د صحت کې، په ټولو کې موږ تاسې خویندې او لورانې په کار اخته دي. په حجاب شرعي کې، په عزت افغاني کې، په عفت سره په کار اخته دي. یو
دوم لکه ما چې تاسو ته عرض وکړه چې په 9 ولایتونو کې د مکتبونو دروازې د خویندو لورانو په مخ خلاصې دي، هلته څومره استادان چې دي، مدیران چې دي، په تعلیمي څانګه کې چې کار کوي هغه ټول هغه د په کار اخته دي. دوه په خصوصي پوهنتونونو کې چې څومره د موږ د تاسو خویندې لوران دي چې هلته استادان دي یا مدیران دي یا رئیسان دي باندې هغه په کار اخته دي، همدا کار د ښځو سو. او په پاسپورټ په هغه کې چې زه څومره خبر ریاست کې خپل ورته هغه سوی د تاسو راسي کار وکړي، میدان وای کې چې راغلم خپل هلته ما ولید چې د موږ تاسو نو دا نه ده چې په هر چا کې دوی ولاړي نو داسې به هغه ورته ویل کېږي شاید چې نور مکنظم جوړ شي په ټول ځای کې دوی ته د شریعت په چوکاټ کې او د افغانیت له دود سره د شرایطو سره سم په دې باندې علما کار کوي چې یو میکانیزم جوړ شي. داسې به څه کوي چې بیا چیغې جګې شي لکه تېرې ادارې کې ډېرې چیغې جګې شي. بله ښاغلی وزیر، وروستۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم پوښتنه وکړم چې تېره ورځ ولسمشر کرزي، پخواني ولسمشر کرزي صاحب یو بهرني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی د لویې جرګې طرحه د افغانستان اسلامي امارت مشرانو ته سپارلی دی. تاسو وایئ چې فکر کوئ چې د دوی په آن باندې چې د ملي مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره یو جرګه راوغوښتل شي؟ ملي مشروعیت خو موجود ده. ګوره چې یو نظام راغی، سرتاسري امنیت یې راوست او صلح راغی. د افغانستان اسلامي امارت راتګ سره څو شیان راغلي. د دې نعمت شکر باید موږ تاسو افغانان ټول د الله حمد ووایو. یو اسلامي نظام راغلی. اسلامي نظام داسې نه دی چې په خولې باندې ووایي چې اسلامي نظام ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري. دا د ښځو باره کې ستا کومه خبره وکړه، د ښځو یو مهم حق اجتماعي حق ده، د ژوند حق ده. هغه اولي تقاضاوې د دوی دي چې یوه ښځه به خپل ځان ته د ژوند ملګري په خپله خوښه باندې ټاکي. او بله ورځ د امیرالمؤمنین صاحب له طرف تېره ورځ یو فرمان صادر شو چې پیغله بالغه ښځه هېڅوک نشي کولی چې هغه په جبر سره چاته ورکړي. دا اولین حق دی. د تعلیم نه هم دا مخکې ده، له تجارت نه هم دا مخکې ده، له کار نه مخکې ده. او هرې خور لور مور ته به میراث ورکول کېږي او هېڅ ښځه به په بدو کې نه ورکول کېږي، هېڅ کونډه به په زور نه ورکول. دا تیر امارت چې 20 کاله مخکې دلته حاکم و، هلته هم مرحوم امیرالمؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه هغه فرمان صادر کړی و. هغه کې یو خبره دا وه چې د دعوې د ښځو د مرور زمان لاندې نه راځي. دا د فقه یو مسله د 14 کاله یو څوک یا 10 کاله تر 14 کاله پورې څوک خپله دعوه ونه کړي بیا قاضي نه اوري، خو ښځې له نه مستثنا دي. ځکه امیرالمؤمنین صاحب دغه وخت رحمت الله علیه لیکلي وو چې ښځې مظلومې دي، دوی وخت نه سوی. اوس دا یو ماده په دې فرمان کې نه ده راغلې. هغه وجه ده چې مسله د فقهي مسله ده چې که 14 کلو کې چا دعوه ونه کړه بیا عذر نه به ورکوي. اوس هغه ښځو هغه چانس اوس لاسه ځکه ورکړی ده چې 15 کاله 20 کاله مخکې خو دلته اسلامي امارت و، هلته خو دوی ته زمینه مساعده وه، نو دوی معذوري نه ګڼل کېدې. په هغې امارت کې معذوري وي، دا اوس امارت چې راغلی دوی معذوري نه وي. نو دا نور فرمانونه ټول امیرالمؤمنین صادر کړه. نو زه بیرته خپلې خبرې ته چې اسلامي نظام یو لوی نعمت، د دې نعمت د اسلامي نظام لاندې ټول کارونه برابري. که موږ فکر وکړو اجتماعي کارونه موږ تاسو ټول سیاسي کارونه اقتصادي کارونه ټول برابري، دا یو نعمت. دوم نعمت حاکمیت ملي راغی. دا حاکمیت ملي ګوره 43 کاله راسې نه راغلی. شورویان سره راغی، افغانستان تجزیه و، څه د کمونستانو سره و، څه د مجاهدینو سره مجاهدین وو، تنظیم وو، تنها پاکستان کې، ایران کې پسې نور وو، افغانستان ټوټ و. له هغه نه وروسته مجاهدین راغله. بیا تاسو خپل اورېدلي یا تاسو سره یا د کابل کې 15 حکومت و. بیا له هغه نه وروسته چې موږ راغلو بیا هم شمال و شمالي و، پنجشیر و، دا ولایتونه تر تخار څخه حساب تر بدخشانه دا د کې جنګونه و. وروسته بیا 20 کاله موږ به ویل چې 80% له موږ سره ده او امریکایان به له موږ سره ده. دا 4 نیمې میاشتې کېږي چې حاکمیت ملي راغی، امنیت ملي راغی، مصالحات راغی، مصالحات ملي راغی، عفو راغله. دا ډېر لویه خبره ده. نن ته یې چې د افغانستان اسلامي امارت سره چې څومره هغه مخالفین هغه اوس دلته موجود دي، په افغانستان کې موجود دي، هېڅ څوک څه نه ورته وایي. عفو امیرالمؤمنین صاحب کړې ده. او د دې عفو باره کې لږ تفصیل درته کومه. امیرالمؤمنین مد ظله العالي څه رقم عفو کړی؟ هغه عفو کړی مخالفینو د امارت ته چې کوم رسول الله سلام په فتح مکې کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عفو کړی چې کوم یوسف علیه السلام خپل ورونه ته کړی. یوسف علیه السلام کوم عفو کړی داسې ورته ویلي چې لا تثریب علیکم اليوم، د ما له طرفه داسې عفو ده تاسو ته چې تاسو ته به پیغور هم نه درکول کېږي، تاسو ته مخکې به داسې یو خبر هم نه کېږي چې تاسو په غوږ ووایئ چې یار یو وخت کې تا داسې کړي وو. هېڅ د تا په مخکې موږ افغاني خبرې یادوو نه. نو یوسف علیه السلام هغه عفو کړی. فبهداهم مقتده،
الله جل الله رسول الله ته وایي چې دغو پیغمبرانو ته الله روان سه. رسول الله صلی په مکې مکرمې کې خپل مخالفینو ته وایي دا شعار به در کوم لکه یوسف علیه السلام شروع ته کړی لا تثریب علیکم اليوم. نو دموږ د تاسو امیر المؤمنین هغه هم دغه شعار کړی ده چې لا تثریب علیکم اليوم. دموږ مخالفینو ته یو زورنې خبره موږ اوس نه کوو. اوس فاصبحتم بنعمته اخوانا. الله جل الله وایي اوس خزرج مدینې منورې کې د دوی سخت دښمني وه. وایي تاسې د الله په نعمت سره ورونه سوئ. دا مصالحت ملي ګوره دا نجیب هم اعلان کړی و، دا د استاد رباني په وخت کې اعلان شوی و، دا دغه شل کاله کې اعلان شوی و. خو دا رقم مصالحت ملي چې نن راغلی دی چې موږ په یو چوکۍ میز ناست لکه ما درته ویلې یعنې په ټوله کې خبره راځي چې ملي مشروعیت شتون لري. نو هغه شرایط چې د معرفت لپاره دي هغه ټول موجود دي. نو دا د دنیا یوه ستونزه ده چې پیدا کړې او دا به حل کېږي. دوی دا اوس وایي چې موږ ښه تعامل کوو دا تقریبا ځان وړاندې کول دې لپاره چې اخر به احتراف کړي انشاءالله. ډېره مننه کوم. او د لویې جرګې خبره ده هغه به موږ په ټولو هغه باندې کار کوو چې هغه د اسلام سره موافق وي او مشروعیت هغه کوي. خو دا طرحه ماته نه معلومه چې کومه طرحه پیش شوې ده او نه په دې باندې خبره. ډېره مننه کوم. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور صاحب چې استودیو ته تشریف راوړ. کور مودان سلامت اوسئ. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړه. تر بیا د خدای په امان.